دي علماء په دې علم په حصول طالب کې ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. امام مالک رحمه الله بارک راغلي دا وایي یو ځل ما په طالبۍ کې خرچه ختمه شوله، وایي زه لاړم د کور برنډه مې وه هغه مې راواردله او کوم بش وغیره چې و هغه مې خرڅ کړه او په هغې مې ځان له خرچه روانه کړه. ما ویلې چې هسې نه علم رانه پاتې نه شي. امام ذهبي رحمه الله بارک راغلي دا وایي زه یو ځل په طالبۍ کې ومه خرچه را سره ختمه شوه، وایي ما د خپل کمیس نه دا نستوڼې دا کټله دا مې بازار کې خرڅ کړه او په هغې مې خرچه روانه کړه. دومره سختۍ دې تېرې کړي دي. سفیان ثوري رحمه الله بارک راغلي دا وایي زه یو ځلې په دې کعبه کې پروت وم د حتیم سره او یو کس راغلی دی ناري و یو زه د 2 ورځو نار یم او غږ ما ته کوي چې سفیان سفیان زه ښه ده اواز اورم خو لیکن زما په دې بدن کې دم نشته دی چې زه ورته غږ وکړم چې زه دا یم. ما ویل څه به وایي نو؟ وایي نارې وهلې چې سفیان سفیان ما غږ نه شو کولی. وایي اخر یې داسې ویلې چې زه د سفیان خور رالېږلی یم. سفیان ثوري رحمه الله وایي زما دا خور چې وه کله کله به ما پسې خرچه رالېږله ډوډۍ وغیره به ماله رالېږله. وایي چې کله زما د خور دا غږ وکړو چې د سفیان خور رالېږلی یم وایي زما په دې وجود کې دم پیدا شي. ما ویل کېدای شي خور رالسه رالېږلي. وایي ما دا سر راجګ کړ او غږ مې ته وکړو چې دا یم. وایي ما ته ویل چې ډېر قمقل سړی دا څومره چغې دې په ما باندې ووالې. وایي ما ورته ویل چې وروره خفه نه شي د 2 ورځو نار یم او ښه مې دله دا غږ اورېده خو لیکن بدن کې دم نه و چې تا زه جواب درکړم. وایي هغې نه پسې کڅوړه راویستله وه زما خور ماله طعام وغیره رالېږلی و. نو دوی دومره سختې تېرې کړې وې. عبدالقادر جیلاني رحمه الله وایي ما سره خرچه ختمه شوله په جومات کې ومه مدرسه کې چې شینو چې ویې خورمه وایي دې سره ووتلم بار په کلي کې یو واده و او دغه خلک چې ولې عام رسیلان خلک وو. وایي زه ورلمه دغه واده له ما ویل به راته څه وکړي. زه ولاړومه په دې دروازه ورنه وتلمه زه یې ټېل والمه او ما ته ویل چې زه ورک شه خپل کار کوه زه یې پرې نه ښدلمه. وایي په بله دروازه راتاو شومه هلته ناسم د خلکو سترګو ته مې کتلې. ما ویل چې دی به وشرمېږي اوس به راته څه وکړي چې راته ډوډۍ وخوره خو ناسومه. اخر چې کله په دې دروازه باندې ورنه وتلم ما ته ویل ډوډۍ دې خوړلې؟ ما ته ویل نه. وایي چې وختي راغلی وې ډوډۍ به دې خوړلې وې اوس هر څه ختم شوي دي. وایي د هغې نه پس زه رالم او د کلي علاقې چې کوم جومات و په هغې پرېوتلم. ما ویلې که چېرته د ولږې د لاسه مرګ اوس به راله راشي پرېوتلم جومات کې. وایي چې ګورم یو سړی دی او هغه سره ډوډۍ او ترکاري وغیره ده او دا راوړه د جومات ته او د جومات نه رانوته او داسې ترور غونته کې ګرځي او هغې د جومات کې کېناسته چې ما ته وکتلې ډوډۍ ورسره وه. وایي هغه ناست و ما ته یې کتلې او ما هغه ته کتلې ما دا خیال شو چې اوس به راته ست وکړي چې راسه ډوډۍ وخوره. وایي زه هغه ته ګورم دا سترګې مې ورته څلور کلي دي هغه هم راته ګوري. وایي هغه داسې د شرم وویلې چې ملګری ډوډۍ نه خوري او ما ته ویل ولې نه خورم؟ وایي زه خو یې ورلم کېناستلم ورسره. وایي چې کېناستم وایي ما یو 2 څکې چې وکړلې وایي ما ته ویل ته د کوم ځي؟ ما ورته ویل زه د عراق یم. په عراق کې د کوم ځي؟ ما د بغداد یم. بغداد کې د کوم کلي؟ ما د جیلان یم. وایي څه نوم دی؟ وایي عبدالقادر. وایي دې سړي دا نوڼۍ په لاس کې یوه لاس یې ورپېده نوڼۍ دې ولیدله او داسې لړزې ونیو. ما ته ویل ولې وجه څه ده؟ وایي هغه راته ویلې چې خبره ته کومه څه به راته نه وي. وایي صحیح ده. وایي زه ستا کلیوال یم او ستا مور راته ویلې چې زما زوی دی عبدالقادر او هغه په مدرسه کې دی او خرچه اوسه ختمه شوې ده زه به تاله دیړیم درکړم او دا خرچه ده دا زما زوی له ویسه. وایي ما ته هغه روپۍ راواغېستلې او ما دا ټولې مدرسې ولټولې ته مې پیدا نه کړلې او هغه کمې روپۍ چې ستا مور راکړلې وې هغه مې په دې خرچو کې لګولې دي. همدغه روپۍ را سره پاتې وې چې همدا ډوډۍ مې پرې راوړې ده که اوس یې ته خورې او که ما ته پکې اجازه کې. وایي زه ویې خوره څه خبره نشته.